بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هر اغلاس زموږ نننۍ خپرونې ته. نننۍ خپرونه کې را سره د تیر په شان عبدالرحمن، الیاس او مرتضی میلمانه دي او غواړي دوی تاسو د ریاضي په اړه معلومات درکړي. دوی ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو ته سلامونه کوم. تاسو ټولو ته سلامونه کوم. نوم یې مرتضی. تاسو ته سلامونه کوم. درانه حضور ته سلام. نوم یې ستاسو ته سلام او ستاسو درنو لیدونکو ته. وعلیکم السلام. قدرمن لیدونکو، دوی به موږ ته د ریاضي په اړه معلومات راکړي. خو اوله ترې پوښتنه کوم، څنګه یاستئ؟ درسونه مو څنګه تېرېږي؟ ښه تېرېږي. الحمدلله ښه تېرېږي. ډېر ښه. قدرمن لیدونکو، اوس به د ریاضي په اړه ترې معلومات غواړو. ښه، ریاضي په څو ډولو ویشل سوې ده؟ ریاضي په 4 برخو ویشل شوې ده. کوم ډولونه؟ حساب، الجبر، هندسه، مثلثات. او مرتضی به موږ ته ریاضی تعریف کړي. تعریف ریاضی از کلمه ریاضیت گرفته شده که به معنای کش کردن و تلاش کردن است. ریاضی به 4 وقت تقسیم شده. الیاس به موږ ته د کسر تعریف ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. کسر در لغت شکستن گفتن و اصطلاح عبارت از عدد که در شکل پوره باشد. کسر بدل از کسر عام کسر اشار. سدایس به موږ ته د حساب تعریف ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. حساب عبارت از علم است که به معنای شمارش و پیمایش است. قدرمن لیدونکو، دونه به پوښتنه وکړو چې د چا ضرب زباني زده ده؟ بله. زده ده؟ هو. ستا زده ده؟ هو. یا اوس موږ ته به مرتضی یو دوه ووایي. 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 12 14 18 19 20 21 23 26 9 4 12 5 15 16 18 21 8 24 9 27 31 4 بس. او الیاس به موږ ته 5 ووایي. 1 5 2 5 10 15 4 5 20 1 5 2 5 10 15 4 5 20 5 6 5 7 8 5 5 9 5 10 50. او سدایس به موږ ته 4 ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. 1 4 4 2 4 8 3 4 12 4 4 16 5 4 20 4 24 4 28 4 32 4 36 10 4 40. مرتضی به موږ ته جمع تعریف کړي. څنګه جمع تعریف؟ که ته به موږ ته منفي تعریف کړي. منفی میزه نده. ته موږ ته ضرب تعریف کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب در لغت چند برابر ساختن گویند و در اصطلاح بهترین طریقه جمع را ضرب گویند. ډېر ښه. قدرمن لیدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تر بلې خپرونې د خدای په امان.